اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې یو سړی د پښو د ګوتو خلال کوي نو د دې طریقه څنګه ده؟ طریقه دا ده چې د چپ لاس دا کچه ګوته براواخلی او د خی پښې د کچه ګوتې نه به شروع کی، د لاندې طرف نه به پکې د چپ لاس ته کچه ګوته داخله او خلال بکای، دا سه برا رواني نو خی پښه به ختم شي په غټه ګوته، بیا به د چپ پښې د غټه ګوتې نه شروع کای او په کچه په وړه ګوته باندې به ختمای. دغه طریقه د خلال دا د ګوتو ده. دا مسله الجوهر التنیری لیکل ده، صفحه دا وما